خدایا ما پوی که چې ته څنګه یو چرته یې خدایا ما پوی که چې ته څنګه یو چرته یې خدایا په خود کې بی خودی ده او زه بیا خوږو لیدونکو سلام او مینه مې ومنئ ستاسو ملګری زریاد یم ملګرو لکه څنګه چې موږ وړاندې ذکر کړی و چې لکه موږ به د پکتیا ولایت او د کابل ولایت د خوږو شاعرانو سره به تاسو ته ادبي بنډارونه او ناستې چمتو کوو نو دغې جملې څخه موږ کابل ولایت ته راغلي یو او د ژوندون تلویزیون په انګړ کې قرار لرو ملګرو دلته مو د ځوان او خوږ شاعر فرید احمد تسکین سره ملاقات وشو تسکین صاحب ډېره ښه شاعري کوي ډېر ښه شعر لیکي واقعیت ته موږ یې ډېر متاثره کړو راځئ بنډار تر پایه راسره وګورئ او ملتیا مو وکړئ تسکین صاحب په خپرونه کې درته ډېر زیات هرلاس او هرکلی کوو مننه تاسو ته او درنو لیدونکو ته سلام او احترام وړاندې کوم ډېره مننه خیر سي تسکین صاحب ډېر ویاړ ګڼو خوښ یو چې موږ سره بنډار کې شتون لري تسکین صاحب هر څه د مخه د لومړی غزل اورو مننه یو غزل دی چې دا کوم حالت دی بیروخی ده او زه بیا راغلم دا کوم حالت د بیروخی ده او زه بیا راغلم چې زه په زه کې جدایي ده او زه بیا راغلم د بندگانو بندگی ده او زه بیا راغلم د بندگانو بندگی ده او زه بیا راغلم خدا د ستا څنګه خدایي ده او زه بیا راغلم او خدایا ما پوی که چې ته څنګه یو چرته یې خدایا ما پوی که چې ته څنګه یو چرته یې خدایا په خود کې بی خودی ده او زه بیا راغلم خدایا ما پوی که چې ته څنګه یو چرته یې خدایا په خود کې بی خودی ده او زه بیا راغلم او سیمون دیبورا او ژان پل سارتر د فرانسې دوه مشهور فیلسوفان چې د هغوی د ژوند کیسه مې په دلته راخیستې ده چې دا خلک هسې هم سیمون او سارتر ښه پېژني دا خلک هسې هم سیمون او سارتر ښه پېژني د خاموشي هم رسوایي ده او زه بیا راغلم او زه خو تسکین یم سالک یم په زمان چورلم زه خو تسکین یم سالک یم په زمان چورلم زما هم دغه زندگی ده او زه بیا راغلم ډېر زبردست کلام و تسکین صاحب ډېر خوند یې وکړو تسکین صاحب دې برخه کې یو دوه لنډې پوښتنې هم پوښتو بیا به هم در څخه غزل اورم تسکین صاحب که د خپلې شاعرۍ په مورد د دریادو لیدونکو ته لږ رڼا واچوئ له کومه راهیسې شاعري کوئ شاعري خو والا نه پوهېږم چې څه وخت دی لیونتوب ته مې مخه کړې ده خو ویلی شم چې شاعري زما دوه ټولګې تیارې دي نو وجود و موجود په نوم شاعري زما ته د دوه ټولګو نه اضافه کېږي خو دغه شاعري چې کومه ده زما دا به انشاءالله د ځوان نسل او زما خاص کر مینوالو ته به رسیږي خپله پخواني شاعري او اوسني شاعري څنګه ارزوئ پخواني شاعري او اوسني شاعري کې مو کوم تغیرات راوستي دي نو ګورئ چې که موږ د کلاسیک یا لرغونې شاعري مطالعه کوو او بیا منځنۍ پیړیو شاعري مطالعه کوو بیا له هغې وروسته اوسنۍ شاعري معاصره شاعري مطالعه کوو بیا په همدې معاصر وخت کې بیا د ځوانو شاعري مطالعه کوو نو بېلابېل په بېلابېلو اړخونو کې ځوان نسل یو داسې انقلابي بدلون په غزل او نظم کې راوستو چې هېڅ ساری نه لیدل کېږي کله چې د اکبر زمینداور څخه شروع د غزل فرم یو موضوع به ځانګړې موضوع به ولې کله چې تر حمزه بابا را ورسېدله حمزه بابا ورته د خپلې پښتنې حیا د پښتنې پیغلو د مینې او د پښتون وطن سیمبولونه استعارو په کارولو سره د پښتو غزل په هر بیت کې
موضوع بیله کړه چې دا د غزل لومړنۍ هڅه وه چې حمزه بابا غزل په یو نوي اړخ کې تر مونږه راورسولو او اوس مهال چې کومه ځوانه شاعري دی هغوی کوشش کوي اکثره شاعران شته چې هغوی یو بیل رنګ او یو بیل جمالیتي ذوق او کیفیات وړاندې کړل چې مونږ دا تمه نه لرله ځکه دغه اندېښنې موجودې وي چې د پښتو غزل به مخ په جمود حالت رواني ولې چې کوم د ځوانو شاعرانو شاعري مونږ اورو او یا یې سندرغاړي وایي دوی حتی نه یوازې په ادب کې بلکې په موسیقیت کې موسیقي دنیا کې هم یو انقلاب راوستو که تاسو د ممتاز اورکزي شاعري وګورئ که تاسو د شاه سعود شاعري وګورئ همدا ډول که تاسو د کوزې پښتونخوا او د برې پښتونخوا شاعرانو هغه کوم د لر او بر د مینې او د عقلانیت کوم ګډ شریک باور وګورو نو موږ دا ویلی شو چې په اوسني وخت کې ځوان کهول خپل شاعرۍ ته نوې جامې او نوی رنګ ورکړ. حکیم صاحب په دې وخت کې د غزل اورو یو غزل دی چې مژاړه ما نه ویل خو تا ویل تا نه غوښتم مژاړه ما نه ویل خو تا ویل تا نه غوښتم تا ته مې په خپل وجود کې سا ویل تا نه غوښتم مژاړه ما نه ویل خو تا ویل تا نه غوښتم تا ته مې په خپل وجود کې سا ویل تا نه غوښتم دومره مې ته وستایلې ځان باندې مینه شوې دومره مې ته وستایلې ځان باندې مینه شوې دومره مې ته وستایلې ځان باندې مینه شوې ما ته وجودي فلسفې دا ویل تا نه غوښتم ډېر ښکلی ما هم له خپل زړه او ذهن دواړو نه راویستې ما هم له خپل زړه او ذهن دواړو نه راویستې تا ته چې د خپل عقل ملا ویل تا نه غوښتم. یو غزل دی ته خاموشه یې که زندگی خاموشه شوې ده ته خاموشه یې که زندگی خاموشه شوې ده بیا مې مرور که شاعري خاموشه شوې ده ته خاموشه یې که زندگی خاموشه شوې ده بیا مې مرور که شاعري خاموشه شوې ده اوس مې زمزمه نه یې اوس دې په خوله نه راځم اوس مې زمزمه نه یې اوس دې په خوله نه راځم اوس مې زمزمه نه یې اوس دې په خوله نه راځم اوس دې په وجود کې موسیقي خاموشه شوې ده دا جینۍ چې سوځي دا په خپل وجود کې ژوند کوي دا جینۍ چې سوځي دا په خپل وجود کې ژوند کوي دا جینۍ به ما را جوړوي خاموشه شوې ده دا بیت بیا ما اورېده دا جینۍ چې سوځي دا په خپل وجود کې ژوند کوي دا جینۍ به ما را جوړوي خاموشه شوې ده بیا د ګل ګزار وکړه او بیا رسوایي ګډه کړه بیا د ګل ګزار وکړه او بیا رسوایي ګډه کړه چیغه په دې ښار د پسرلي خاموشه شوې ده راشه چې د مینې څو سندرې پکې ووایو راشه چې د مینې څو سندرې پکې ووایو دا د پښتنو سیمه بیخي خاموشه شوې ده او زار د زړه تسکینه رندانه مکتب ژوندی که بیا زار د زړه تسکینه رندانه مکتب ژوندی که بیا هڅه په ادب کې د غني خاموشه شوې ده یو غزل دی زړه به پاکومه زه بوتان به ماتومه زه زړه به پاکومه زه بوتان به ماتومه زه زړه به پاکومه زه بوتان به ماتومه زه دا پاشلی زړه به خپل وجود ته ټولومه زه زمه میخانې ته او جامونه ماتومه زه زمه میخانې ته او جامونه ماتومه زه دا د جمودي حالت تیارې به ورکومه زه راشه لیونی شوم په زلفو کې مې وتړه راشه لیونی شوم په زلفو کې مې وتړه راشه فنا کېږم او ژوند درته پرېږدمه زه راشه لږ مې وګوره د ځان په تماشا یمه راشه لږ مې وګوره د ځان په تماشا یمه راشه که نه ځان خورم او راشه که نه مرمه زه
ډیر ښه ستا مینه مې ټوله د زړه وینه کې را ټوله ده ستا مینه مې ستا مینه مې ټوله د زړه وینه کې را ټوله ده دا قضیه ثابته شوه او دا قضیه منمه زه هاي هاي ښکلی ډېر او ما سره په ضد مزه آدم یم تسکین یم ما سره په ضد مزه آدم یم تسکین یم ما سره په ضد مزه آدم یم تسکین یم ستا د غرور څلی به اخره مرانه مزه ډېر زبردست کلمونه تسکین صاحب ډېر خوښ شو چې موږ بلنه مو قبوله کړه او موږ ته مو وخت راکړ مننه تاسو نه هم ډېره مننه بس دا ولس مونږ حق لري او خدای مباد لره مننه ډېره مننه د ذریعاتو لیدونکو دا و د تسکین صاحب سره یو کوچنی شانته بنډار تر بل دغسې بنډاره ما ته اجازه راکړئ ښې چارې رہتے تجھ کو سانج سویرے